الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو مشاهدینو مستمعینو او د پیغام د ټي وي مینوالو، د نن ورځې د درس موضوع ده زکات، او بیا په زکات کې زکات الاثمان او یا په بل تعبیر زکات النقدین او یا په بل تعبیر زکات الذهب والفضه، یعنی د سرو او سپینو زرو زکات، چې دا اصل دی په دې باب کې چې الله سبحانه وتعالی د دې ورکړه د دې زکات په قرآن کریم کې ذکر کړی په سورة توبه کې، او دغه شانته په احادیث صحیحه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د دې تثبیت هغه شوی. اصل په دې باب کې الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي والذین یکنزون الذهب والفضه، هغه خلک چې هغوی ایثاروي او ذخیره کوي سره زر او سپین زر ولا ينفقونها، او بیا د دې سره او سپین زرو د دې زکات نه ورکوي او نه ادا کوي، نو الله سبحانه وتعالی فرمایي فبشرهم بعذاب علیم. نو داسې خلکو ته تاسو زیری ورکوي، دا زیری د تحکم او د قباحت دپاره دی په عذاب سره چې هغه ډېر دردهنده دی. دردهنده عذاب دی ته وایي چې زړه پې درد کوي. دا آیت څومره وعید دی د زکات په نه ورکولو په
په سرو زرو په سپینو زرو کې. او بل یو صحیح حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. وای څوک چې د سرو زرو د سپینو زرو مالک وي، خاوند وي او لرونکی وي د دې دواړو، او بیا د دې زکات نه ورکوي الا اذا کان یوم القیامه، نو په ورځ د قیامت کې به دی راشي صفحت له صفائح من نار، نو دی به د جهنم نه په هغه تیکو جوړې شوو د اور نه دی به سوځولی کېږي او پې داغولی کېږي به. فتکوا بها جباههم، قرآن کې راځي تندي به یې داغولی شي، ډډې به یې پې داغولی شي، ځکه چې په دنیا کې د ځان سره ساتلي وو او د دې نه یې زکات نه ورکاوه. نو د سرو زرو په طلا کې زکات 20 مثقالا، 20 مثقاله دي، او دا 20 مثقاله په دې موجوده وخت کې د سرو زرو نصاب د ګرام په حساب سره جوړیږي 80 یا 85 ګرام، او د تولو په حساب باندې جوړیږي 9 تولې، چې کله 9 تولې سره یو څوک ولري او د مالک وي، لرونکی وي، نو په ده باندې په دې کې زکات فرض ادا کوي. او دغه شانته د سپینو زرو زکات هغه چې کله 595 یعنی 500 ګرامه وزن ته ورسیږي، نو په دې کې به دی زکات ورکوي. او دغه شانته په نغدو پیسو کې زکات هلته فرضیږي چې د زکات د ورکولو په وخت کې د هغې قیمت د سرو زرو سره او یا د سپینو زرو سره هغه کم نصاب ته پکې ورسیږي. دغه وجه ده چې کله دغه مقدار پوره شي، نو بیا د 10مې برخې 4مه حصه یعنی 40مه حصه په زکات کې به ورکوي. د دې وجې نه نن سبا چې کله څوک د سرو زرو یا سپینو زرو زکات ورکوي، د سرو زرو دکان دی، تجارت دی، کاروبار دی، نو ده به د هغې تقویم وکړي، د پیسو برآورد به ورته وکړي. مثلا په لک کې 2,500 روپۍ راځي، هغه ټول قیمت ګزاري به وکړي او په دغه سلسله به د خپلو سرو زرو د زکات ترتیب هغه جوړ کړي. او پاتې شو د سپینو زرو چې هغه 500 ګرامه ښودل شوی، چې هغه په حدیث کې په شرعي بڼې سره 200 درهمه اسلامي راځي، نو په دې کې زکات هغه لازمي. دلیل په دې باب کې احادیث دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي انه کان یأخذ من کل 20 دینارا فصاعدا نصف دینار. ځکه مخکې سکه چې وه د سرو هغه ته به دینار ویلې، او کله به چې سکه د سپینو زرو وه هغه ته به درهم ویلې. لکه نن سبا په دې ملک کې کلداره ده، نو د کلدارې په حساب سره به هغه طلا، هغه سره او سپین، هغه به تقویم وکړي، برآورد به وکړي، او د هغې نه به د خامخا زکات ورکوي. فرض دی، که یې ورنکړي نو بیا هغه وعید
چې په سورة توبه کې ذکر شوی چې تندی به پې داغولی کېږي، ډډې به یې پې داغولی کېږي، او په احادیثو کې راځي چې د دغه سرو سپینو او د دغه مال و دولت نه به یو پمن مار جوړ وي او دله به ټک ورکوي او دی به په عذاب او په قهر د الله کې گرفتاره وي. پاتې شوه دا مسله چې هغه زنانه یا هغه ګاڼه او کالي سره او سپین چې زنانه یې استعمالوي د ښایست دپاره، د ډول دپاره، نو په هغې کې زکات شته او که نشته. په دې کې دوه قوله دي، خو راجحه خبره او مضبوطه خبره هغه دا ده چې کوم زنانه چې سره هغه سره وي یا سپین زر هغه سره وي او هغه نصاب ته ورسیږي چې هغه 8 یا 15 ګرامه دی او یا د تولو په حساب 1.5 تولې دي، نو دی به په هغې کې زکات ورکوي بنا په دغه وعید د سورة توبې د آیت سره چې والذین یکنزون الذهب والفضة ثم ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نو دې بنا په دې آیت سره ښځه باید د دې نه زکات ورکړي، د دې خپلو کالو او د ګاڼو او د سرو. بل یو حدیث دی چې یو زنانه وخت د خپلې لور سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغله، نو د هغې په لاس کې حلقه وه، بنګړي و د سرو. نو هغه ورته ویلې چې دې نه ته زکات ورکوې؟ وایي نه یا رسول الله. نو وایي ستا دا خوښه ده چې د اور نه جوړ شوي بنګړي هغه ستا په دې لاس کې هغه وغورځي او پراته بیا هغې زنانه هغه بنګړي د لاس نه واچوله. نو په دې باب ډېر زیات احادیث شته چې دلالت کوي په وجوب د دې زکات، اگر که دا استعمالیږي زنانه یې استعمالوي. او پاتې شو چې هغه ګاڼه، هغه سره سپین طلا چې د تجارت لپاره تیاریږي، لکه عام زرګران دي، دکانداران دي، ذخیره کوي، نو په هغې کې زکات بلا ریب بلا شک فرض دی ورکوي به. او پاتې شو دا خبره چې د سرو زرو استعمال د سړو دپاره جایز دی او که نه. په دې کې احادیث دي چې سړي ته الله دا حرام کړي چې دی به سره زر نه استعمالوي او نه به ورېښم استعمالوي، بلکې دا الله سبحانه وتعالی خاص کړی دی د استعمال د زنانو دپاره او دغه شانته ورېښم هم د زنانو دپاره. او چا چې په دنیا کې دا استعمال کړه نو په آخرت کې به د دې نه دی محروم وي. او بلکې په دې کې دا مسله هم ده چې د سرو د سپینو زرو لوښي به هم هغه څوک نه استعمالوي، نه به دیګونه، نه به پلیټونه، نه به غوري، مجمع او ظرفونه، ګیلاسونه، چاینکې، چمچې، قاشوغې، پنجې او دا ظرفونه به د سرو د سپینو د دې د استعمال نه پیغمبر علیه السلام منع کړی چې په دغسې څیزونو کې به نه اوبه څښئ، نه به خوراک کوئ، نه به چکاک کوئ. ځکه په احادیثو کې دې نه منع راغلی. په صحیح مسلم کې احادیث دي ګڼ شمېر په لسګونو. البته صرف په هغه ځایونو کې جواز یې ورکړی چې هغه د پیوند دپاره یا د معمولی د استعمال دپاره چې ضرورت وي، بیا د هغې علماو جواز ورکړی. لکه په غاښونو کې د سرو زرو پوښېدل د غاښونو دا یو ضرورت دی، د هغې جواز علماو ورکړی. یا بعضې په تڼیو کې استعمالیږي او دغه شانته بعضې په دې ګینټو کې استعمالیږي، نو بیا په دې کې علماو هغه به قدر ضرورت او حاجت جواز ورکړی. او که د چا سره داسې مال وي
چې کمیږي او زیاتیږي او په ده باندې د ټول مال زکات ویستل د کال په پوره کېدو کې چې کال پوره کېږي ګران وي، نو بیا څه کوي؟ په کال کې یوه ورځ د زکات د ویستلو دپاره انتخاب کړي چې کله هغه ورځ راورسیږي نو ودې ګوري چې څومره مال د سره موجود دی. نو په سلو کې د 2.5 روپۍ هغه زکات دی او په زرو کې 2.5 شو او په 1 لک کې 2.5 شو، نو دی به زکات ورکوي. او همدغه شانته په باب د زکات کې بعضې داسې مسایل دي چې هغه زموږ په دین کې واضح دي، څرګند دي. لکه د مثال په طور یو سړی دی ګوته جوړوي د سپینو زرو، نو دا جایز دی د سپینو زرو نه نارینه ګوته جوړولی شي، اما د سرو زرو هغه نشي جوړولی. لکه بعضې ځوانان دي، نوجوانان دي، د سرو زرو داسې یو غاړکۍ یا حلقه یې غاړې ته اچولي یا ګوته یې په ګوته کړي، نو بیا دا ناروا دی، حرام دی. البته د سپینو زرو جایز دی، هغه هم په دې چې دا غمه یې دا یې ښکته وي، لکه د الله د نبي دغسې یوه ګوته وه، خاتم یې او د هغې هم ګوته کول په دې خنصر ګوته کې، دې ته خنصر وایي، کچه ګوته، او بیا ورپسې دې ته بنسر وایي. نو په دې دواړو کې د ښي لاس هم اچولی شي او د ګس لاس کې هم اچولی شي. او دا په خلاف دغه خلکو چې کله ودونه کوي هغې ته چیله وایي، نو بعضې داسې کوي چې د خپلې ګوته کې چې خاوند یا چې د ښځې نوم یې لیکلي او د ښځې په ګوته کې د خاوند نوم لیکلي او یو بل سره چې کوژدن کوي په دې لاس کې ور دننه کوي، هغه هم د سرو. ښځې له خو جایز شو، خو نارینهو دپاره د دې جواز بیا نشته. بله مسله هغه دا ده چې پیغمبر علیه السلام د هغو لوښو نه او د هغو ظروفو نه چې منع یې کړی چې د سرو سپینو هغه به نه جوړی، اگر که ته یې هغه استعمالی او په هغه کې اوبه چښې، په هغه کې خوراک کوې او یا د ډولو د سینګار دپاره هغه جوړ کړي، دا ناروا ده د مؤمن مسلمان دپاره. دلیل په دې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث دی، هغه وایي والذي هغه خلک یشربو فی آنیة الذهب والفضه چې هغه خوراک کوي، څښاک کوي په هغه لوښو کې، په هغه پلیټونو کې، په هغه ګیلاسونو کې، په هغه چینکو کې، په هغه مجموع کې، دې ټولو ته دا حدیث شامل دی. انما یجرجره فی بطنه نار جهنم، نو دی په خپل خیټه کې د جهنم اور اچوي او دغسې غړمبس به کوي په ورځ د قیامت کې، ځکه دا د متکبرینو او د مسرفینو او د فساقو د فجارو دا عادت وي. پاتې شه دا خبره که چیرته د یو انسان په مالداره سړي باندې قرض وي په دې باب د زکات کې چې د ادا کولو امید یي، نو په ده باندې بیا په هغه وخت کې زکات لازمیږي چې کله ورته خپل قرض هغه حاصله شي. یعنی قرض یقیني وي چې یاره ماله دا قرض راکوي، نو کله چې هغه قرض حاصله که کال 2 کاله 3 کاله پې تېر شوي، د ټولو به یو ځل هغه بیا زکات ورکړي. او که چېرته دی قرض یقیني نه وي چې یاره قرض به ماله راکړي رانه کړي، نو بیا پې زکات نشته. او کله چې الله سبحانه وتعالی توفیق ورکړه د قرض د حصول، نو بیا به په هغه وخت کې دی د خپل زکات هغه ادا کړي. نو په باب د زکات کې ډېر احتیاط پکار ده، خاص کر هغه زنانه وي چې په کورونو کې زیورات ګاڼې او سره کالي استعمالوي،
نو ښه خبره هغه دا ده چې په دې کې زکات ورکړي او یو طرف ته به د وعید نه بچ شي، بل طرف ته به د غریبانو، مسکینانو، بیچارهګانو د هغو به هم لږ څه ناڅه کار وشي او بیا کوشش دې وکړي چې په خپل چاپېریال کې کونډې وي، یتیمان وي، معیوبین وي، مسکینان وي، غریبان وي او خپلوانو کې دوه اجره دي، یو دا چې صله رحمي پکې وپالله او بل دا چې مستحقین دي هغه خپل زکات یې ورکړه او بیا کولی شي چې هغه د سرو او د جامو او د کالیو چې بعضې خلک دې ته ګاڼم وایي او کالیم وایي او طلا او سره او سپین وایي، نو هغه کولی شي چې تقویم یې وکړي او پیسې په زکات کې ورکړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د دې ذمهوارۍ نه فارغ کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ زنانو لره چې څوک هغه د زکات نصاب والی د دې خپلو زیوراتو زکات ورکړي او غاړه یې خلاصه شي. نورم په رب العالمین سپارم تر بلې حلقې پورې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد